چې الله دا وی دا الله پیغمبر دا وی دا پیری موریدی دا کوډی منتری دا جادو مادو دا قبرونو ته سجدی دا د قبرونو توافونه دا د انسانانو ته د سجدی د غیر الله په نوم نظرانی منښتې دا په شریعت کې نشتی او دلیل پرې ته بیانوم ته وایې زما پلار نیکه کافر ما خو د کافر نه دی ویلی خو ستا شوق دی او لیګی په زوره اوس غواړي چې څوک ورته کافر ووایي خو د کافر خو ورته نه دی ویلی او فرعون موسی ته علیه السلام هغه ته دا خبره کړې چې کله ورسره هغه خبره کوله که نه چې د توحید دعوت او هغه ورته هم د سورة طه کې دی هغه ورته هم دا وایي موسی نورې خبرې پرېږدي پخوانو مبارکې سره اوس خبرې ټوله پرېښوده راشه سله پوهانو له هغه ولم سم ناشنا جواب ورکړو علم عند ربي د هغې علم د الله سره دی هغه پوخاني څنګه و څنګه نه و الله ته پته ده خبره زما او ستا اوس روانه ده نو دی به ډایرکټ لکه زما پلار کافر او دغه مولوي صاحب هغه دومره غټ مولوي صاحب چې هغه د انډیا نه فارغه و هغه نه پوهېدو اوس ده ته هېڅ چا نه دي ویلي چې دا مولوي صاحب نه پوهېدو چا ویلي نه خو ته په زور دا خبره هغه طرف ته تاوې ها د باوس سره چې دا خبره کې چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخلوق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله مخلوق دی الله خالق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی ته به دا موضوع بیانې او شان د الله هم بیانې او مقام او شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانې کوم چې ول الله ورکړی دی ښه صحیح شو ګستاخ رسول یې که نه لکه چا ګستاخي کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم موضوع سره روانه ده ته کوم ځای ته لاړې ښه ته به د یو سړي سره بحث کې چې ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري پکار ده او که چېرته د یو امتي قول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې خلاف راشي نو څه به منلی کېږي د پیغمبر خبر صحیح شو صحیح شو امامان نه مني لکه تا ته خو یو چا هم نه دي ویلي چې زه امامان نه منم خبره زما سره روانه ده او ته کوم ځای ته لاړې نو که چېرته دې دا ووایې چې د پیغمبر تابعداري ښه مذهبونه چې نه مني ته که څه هغه خلکو کې نو داسې یو طرف ته به دې تو کي بل ځای ته به دې بوځي